پوهان وایي چېرته چې د لوبو ځایونه آباد وي هلته هسپتالونه روغتونونه ویران وي. د عبدالولي خان پوهنتون ښاغلي ښوونکي محسن فضل د IBL څانګې د اسسټنټ پروفیسر په توګه خپله دنده ترسره کوي. ښاغلي محسن فضل ملي لوبغاړی هم پاتې شوې ده. وخت په وخت یې ټراپیانې او نور بلا ایوارډونه په خپل نوم کړي. د لوبو په ارزښت څه داسې بیانوي. نو محسن فضل دی او زما تعلق تختبایی سره دی. زه دلته ولی خان یونیورسيټي کې زه ریسرچ اسسټنټ پوسټ باندې یم، خو زه نیشنل پلیر یم. ما ډیر زیات گیمونه کړي، مختلف گیمز کې مې ایوارډ سرټیفیکیټ او میډل اخیستی دي. او هغې نه علاوه زه دلته سپورټس ډپارټمنټ کې فیمیل سپورټس انچارج هم پاتې یم. اوس زه دې ټایم کې IBL ډپارټمنټ کې ډیوټي کوم، د هغې هم زه سپورټس انچارج یم. کالج وي وغیره هر یو وي سټوډنټس لپاره ریکریشنل اکټیویټي لازمي دي، ځکه چې هغې سره به دا سټوډنټس د پلیر فزیکل فټنس هم ټیک وي او د مختلف مطلب نشې وغیره هغې څیزونو نه به لږ په سایډ باندې وي چې زیات نه زیات ټایم هغې سره څومره فری ټایم وي چې هغه هغې سپورټس له ورکړي. ښاغلي میډم او نور متور فکرونه وایي خپل ښه صحت ساتلو لپاره لوبې کول ضروري خبره ده. ښاغلي وایي لوبې کول یوازې د انسان ښه صحت ساتلو سره سره د انسان بې شمېره بدیو نه پام په بل اړوي. زه دا وایم چې لکه دا لازمي نه ده چې یو سپورټس لپاره مطلب ډېره زیاته ایریا یا ګراوند پکار دی. بیډمنټن شو، ټیبل ټینس شو، دا چې کوم دی والیبال شو، هغې دپاره خو دونه ځای نه وي که نه. بس نو زه وایم چې په کلي کې اکثر تاسو وګورئ مازدیګر ټایم کې کلو کې خلکو ځان له والیبال دپاره نیټ لګولی دي. ټول کلي ماشومان ملګري هلکان راغونډ شي هلته کې کوي. نو زه وایم چې اکټیویټي ضروري ده. نو بیډمنټن چې دی هغه هم دونه ځای نه غواړي. ټیبل ټینس هم ما خپله دلته اوس IBL ډپارټمنټ کې سټوډنټس لپاره ټیبل ټینس ټیبل یې راغوښتي دي، بیډمنټن کورټس دی. هغې نه علاوه موږ کوشش کوو چې نور هم داسې څه ایونټس ارینج کړو چې دا سټوډنټس هغه انجوی هم کړي او د دې لږه ریکریشنل اکټیویټي هم وشي. نور زیاتوي وایي له بده مرغه د کرونا له کبله لوبې ختمې شوې وي. موږ بیا هڅې کوو چې دوی بیا ونازو، خو د لوبو په لړ کې د ځوانانو سره سره په جنکو باندې په لوبه کې د حصې اخیستلو غږ کوو. موږ ټیمز خو پارټیسپیشن کوي، خو کرونا په وجه باندې زیاتر ټیمز چې کوم دي نو ګډ وډ شو، ایونټس زیاتر ونه کړی شو او اوس روان دي انشاءالله. ځکه چې دلته HEC والا کامیاب جوان پروګرام یې ارینج کړی فټنس کورس 6 منت، هغه میل فیمیل جوین کو، هغې ډګریان هم واخیستې. هغې نه علاوه نور مختلف کورسز وو. نو زمونږ یونیورسټي کوشش کوي، خو خبره دا ده چې زمونږ د سټوډنټس نه پکار دي چې په هر یو څیز کې حصه والي. ځکه چې زیاتر سټوډنټس چې دي نو ته به هغې ته یو څیز ارینج کړي خو هغې کې هغې بالکل حصه نه الي، خاص کر زمونږ فیمیل. نو فیمیل نه پکار دي چې په هر ایونټ کې په هر یو څیز کې هلکانو سره یو شان حصه والي. ښاغلي میډم وایي د لوبو په لړ کې عبدالولي خان پوهنتون ته هغه د لوبو کارونکي شیان نه دي ورکړل شوي په نسبت د نورو پوهنتونونو. حکومت دې په زیاتره توګه د لوبو کارونکي شیان زیات کړي چې د زده کړیالو جذبې تاندې کړي. ښاغلي نور څه په داسې ډول بیانوي. شي پلیر دپاره او ښکلې ښکلې سپورټس سامان وغیره هغه څیزونه لکه موږ سره داسې صحیح کوډ گیم دپاره نشته چې خلک پکې گیم وکړي که نه. فټبال هم دې ګراوند کې کېږي، هاکي هم دې ګراوند کې کېږي، نیټ بال شو وغیره هغه. نو لکه چې د هر یو څیز دپاره پراپر کوډس جوړ کړي چې هر یو گیم په خپل پراپر کوډ کې